په ټول کائنات کې د پیغمبرانو نه بعد د ابوبکر نه اوچت انسان شته نه او نه مور راوړی دی او نه به یې راوړي. یاد ساته د پیغمبرانو نه بعد بعضې خبیثان اوس په صحابو پسې خوله کولاوه کړی ده. دا خو مخکې نه د یهودو اولاد دی را روان دي. عبدالله ابن سبا یهودي چې و دا د هغه نسل دی او د هغه فرقه ده را روانه ده د صحابو دشمنان. خو یهود دي اسی به په خوله باندې د دروغو دعوې کوي چې زموږ د یهودو سره دښمني ده او یهود داسې دا همدغه یهود دي. د یهودو دغه طریقه ده چې د دوی کردار دا و چې صحابه کرامو خلک دښمنان کړي. ولې دا د الله د نبي اولني ملګري دي. امریکا کې یو کېنولی دی په دې سوشل میډیا ډېر راځي. ما ته دوه درې کسانو د هغه د بیانات راولېږه. العیاري ځان ته خو هغه لیکي الله یاري. الله یاري نه دی، د الله دشمن دی، ابلیس دی. هغه العیاري چې کوم دی هغه وایي ما ته دې څوک د ابوبکر صدیق ایمان ثابت کړي. نوز ویل تا ته موږ ثابتو. تا ته لکه سپی چې په سپوږمۍ پسې وغاپي نو سپي ته به موږ لکه دا ښیو چې مړه سپوږمۍ رڼا کوي. ضرورت شته؟ نه سپی دې غاپي که نه سپوږمۍ پسې. سپوږمۍ کې رڼا خپله موجود ده که نه. او یو سړی به په نور لاړي توکي وایي نور مې ګنده کړو. نو په اسمان به لاړي توکي اسمان مې ګنده کړو. اسمان نور د ده په دې ګنده لاړو باندې ګنده کېږي؟ نه مړه تا ته ګوره ابوبکر صدیق ته ګوره. ته په کم ګندګۍ کې پروت یې ابوبکر صدیق په کم ځای کې دی. د الله د نبي ملګری د حضر او د سفر د قرآن او حدیث په پاڼو کې جنتي. د تیارې د رڼا سره څه مناسبت دی؟ د تیارې د نور سره او د چمک سره څه مناسبت دی؟ ته تورو تیارو والا او ابوبکر صدیق د اسمان د هغه نیمه ورځ کې چې کوم نور پړق وي د هغې مثال دی. ستا مثال د تورو تیارو دی. ایو د ځوان زوی دی او طالب علم دی نوجوان غوندې هغه ورسره رابطه کړې ده او دومره لوی حرامي دی چې کله پوه شي چې اوس پوه کس را سره رابطه وکړه. دا ناپوه کسان یا د سکول کالج والے خو علم ډېر نه هغې سره چې باس کوي چالاکي پې خرڅوي خپله دا سودا پې خرڅوي د کوپر. خو چې کله ورته پته ولګي سړی پوه دی بیا ورسره بالکل بحث نه کوي. بیا یې هغه بند کړي زر بیا ورسره بحث نه کوي. نه هغه یو کس ورته وایي پرېږده مړه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان او خبره زموږ درس کې ویلې چې الله قرآن کې فرمایي چې د دې ځوانانو په شان ایمان راوړئ. صحابو سردار دی هغې ته قرآن مؤمن ویلی دی. قرآن بلکې موږ ته وایي د دې په شان ایمان راوړئ. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ایمان خبرې خو په ځای پرېږده هغه خو بلا شک او شبهه دي. هغه ورته وایي داسې کار دی زما دا دعوه ده چې ته سره انسان نه یې ته ځناور یې ته ما ته ځان انسان ثابت کړه. په خبره پوهېږې که نه؟ داسې سړي سره به داسې خبرې کوي. تاړو انسان نه زه وایم ته ځناور یې ما ته ځان انسان ثابت. دې ورته څه وایي یاره ته وایي بہت بد اخلاق بد اخلاقی سے باتیں کر رہے ستا اخلاق ټیک نه دي کردار دې ټیک نه دی خبرې دې صحیح نه دي. زه تا سره اور ته عجیبه خبره ته ابوبکر صدیق ته نعوذ بالله کافر وایې ته مؤمن نه دی ستا اخلاق ښایسته دي. ما ته څوک د ابوبکر صدیق ایمان ثابت کړي. زه وایم ته ځناور یې ته ما ته انسان ځان ثابت کړي. دا څه بد اخلاقي ده؟ یو دعوه ستا دی یو دعوه زما. بس زه ریتې دغه بند کړی دی پروګرام ختم. دا وایي ډېر بد اخلاقه دی داسې کسانو سره زه خبرې نه کوم. ته په چا وړېدلی نه یو سړی به د شرافت د وجې نه د عزت د وجې نه تا ته به څه وایي نه یا به هغه سره به علم دومره نه وي. دې معنا دا نه ده چې ته په حق یې. دا د یهودو یو سازش دی. دی کینولي د یهودو نصاراو دی دپاره په خپلو ملکونو کې چې دا نوجوان نسلونه او دا مسلمانان د دې دا ذهنونه خراب کړي د صحابو په باره کې.